بیا هم د یو حده الجبري افادو جمع ده. دوه مثالونه لرو. البته د دې مثالونو د تیر مثالو سره تفاوت پدې کې دی چې پدې کې موږ درې حدونه لرو واړو سره جمع کو. په دویم مثال کې بیا څلور افادې لرو، یو دوه درې څلور واړه افادې یو حد لري، دا هم یو حد دی، دا هم یو حد دی، دا هم یو حد دی، دا هم یو حد دی. راځو د لومړي مثال نه پیلو او حلوي. د الجبري افادو په جمع کې توري په خپل حالت باندې لیکو. x مربع a b په خپل حالت باندې لیکو. البته مخکې نه دی چې الجبري عددونه سره جمع کو یا افادې سره جمع کو، باید په دې باندې متيقن یو چې الجبري افادې سره مشابه دي. چې دا درې وړ الجبري افادې سره مشابه دي جمع کوي. 3 جمع شپږ 9 منفي 12 یعنی 9 منفي 12 مساوي کېږي 3. البته منفي 3 ځکه چې منفي 12 نه کچېرې مثبت 9 لاړ شي منفي 3 پاتې کېږي. د الجبري افادو په جمع کې توري په خپل حالت باندې لیکو. a b مربع x y چې په خپل حالت باندې لیکو. a b مربع x y مربع. بیا هم د الجبري افادو د جمع کولو لپاره شرط دا دی چې باید الجبري افادې سره مشابه وي. چې څلور وړ الجبري افادې سره مشابه دي پس جمع کوي. منفي شپږ مثبت 8 دا تونه که شپږ لاړ شي 2 پاتې کېږي. البته مثبت 2 منفي 11 مساوي کېږي منفي 9 منفي 11 مساوي کېږي منفي 22.